د استرالیا د لوبډلې په غوره آل راونډر کریس ګرین باندې د هغه د بار پاچولو باندې بندیز ولګېد. د دغه بندیز ګټه به راشد خان او مجيب الرحمن ته څه وي، ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. په هر څه به پوه شئ. درنو کتونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ او جوړ وئ. که چېرې تاسو د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. د استرالیایي لوبډلې آل راونډر او په بیګ باش لیګ کې د سیډني تندر لوبډلې آف سپین بالر کریس ګرین د جنوري په 2 د ملبورن سټارز لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کوله، چې توپ اچونه یې تر سکینر یا معاینې لاندې راغله. د نوموړي توپ اچونه ناقانوني وبلل شوه او 9 ورځې له هر ډول توپ اچونې منع کړل شو. هغه عمل چې کریس ګرین پر ور باندې له توپ اچونې منع کړل شو په انګلیسي کې ورته ایلیګل بالینګ اکشن یا د ناقانوني توپ اچونې سټایل وایي. د جنوري په 2 نیټه انفیلډر لوبڅارانو هغه ګرم وپېژانده او د لا زیاتو څېړنو لپاره یې معایناتو ته د کرکټ سنټر ته واستوه. نوموړی د جنوري په 5 باندې استرالیا د کرکټ سنټر ته ولیږل شو. دا هغه ځای دی چې د کرکټ ماهرین پکې ناست وي او د بالر د لاس زاویه او توپ اچونه اکشن چک کوي. درې لوبڅارانو نیتن جانس، مایک ګراهم سمیت او دریم لوبڅار پال ویلسن هغه د توپ اچونې پر مهال پړ وباله. ماهرینو له معاینې وروسته د کریس ګرین توپ اچونه ناقانوني وبلله. د استرالیا د کرکټ اجرایوي مشر پیټر روچ ویلي چې د چک په پایله کې کریس ګرین له توپ اچونې منع اعلان شو. کریس ګرین 3 میاشتې یا 9 ورځې نشي کولی چې توپ اچونه وکړي. کریس ګرین افریقا کې زیږېدلی او له افریقا څخه بیا استرالیا ته تللی دی. هغه یو افریقایي الاصله استرالیایي آل راونډر دی. ګرین په T10 لیګ کې هم د نارترن ویریرز لوبډلې لپاره ولوبېد چې یوه لوبه کې 3 وکټې واخیستې او 3 اورونو کې یوازې 8 منډې ورکړې. هغه مهال دی د غوره بالینګ هم پیژندل شوی و. کریس ګرین تازه د 2020 کال IPL سیالیو کې د کلکتې لوبډلې لپاره اخیستل شوی دی او ښایي د بندیز له کبله د توپ اچونې موقع په IPL کې په لاس ورنشي. خو را به شو اصلي کیسې ته چې د دغه بندیز بعد راشد خان او مجيب الرحمن لپاره کومه ګټه وکړي. راشد خان او مجيب الرحمن به وکولی شي چې له دې وروسته په آزاده توګه د لومړي مقام لپاره سیالي وکړي او په اف بریک بالرانو کې لومړی مقام ونیسي. له دې مخکې کریس ګرین د دوی لپاره یو غټ خنډ و او د دوی د لومړي مقام د مخنیوي لپاره یې ډېر ښه ریکارډونه اخیستي وو.